د افغانستان او افغانانو لپاره د روښانه ورځو په هیله. په تاریخ کې داسې وختونه شته چې لسګونه کاله تېرېږي او هېڅ داسې بده پېښه نه پېښېږي. خو په مقابل کې داسې نور وختونه هم شته چې د څو اونیو په ترڅ کې د لسګونو کلونو په اندازه بېلابېلې پېښې رامنځته کېږي. اوس موږ په همداسې یو حالت کې قرار لرو. له بده مرغه نن هغه څه چې ډېر یې اورو او وینو انفجار دی د انفجار څپه ده او داسې نور شیان دي. هیله ده چې هېڅ هېواد له دې ډول حالاتو سره مخ نه شي، په ځانګړي ډول د اټومي انفجارونو له ډول سره. خو بده نه ده چې اټومي انفجارونه وپېژنو او پوه شو چې له څه شي سره مخ کېږو. اوس فکر مه کوئ چې اټومي بریدونه زموږ په انتظار دي. یوازې غواړو معلومات یې ولرو، ځکه داسې ښکاري چې نړۍ په کړکېچ کې ده. دا کیسه د سړې جګړې په دوران کې ډېره توده وه، په ځانګړي ډول د امریکایانو لخوا. هغوی به په زرګونو ډول ډول ویډیوګانې جوړولې یا به یې مقالې لیکلې چې څنګه له اټومي بمبارۍ څخه روغ او ژوندي ووځو. حتی د 18مې لسیزې په لړ کې د امریکا په ښوونځیو کې د اټومي بم پر ضد تمرینونه ترسره کېدل، څو ماشومان زده کړي چې کله برید وشي څه وکړي. د هغوی وړاندیز دا و چې کله برید وشو کښېنئ، لاسونه پر سر کېږدئ، یا که کوم میز شاوخوا وي نو د هغه لاندې ننوځئ. البته دا ټول یو ډول د خندا وړ وو، ځکه دا کارونه د اټومي بمبارۍ پر مهال هیڅ چاته مرسته نشي کولی. د سړې جګړې په دوران کې ځینو امریکایانو به په خپلو کورونو کې د بم پناه ځایونه جوړول. معمولا د خپل کور په انګړ کې به یوه لویه کنده کیندله او د کانکریټ سیخ او اوسپنیزو ستنو په مرسته به د ځمکې لاندې یوه کوټه جوړه کړه، څوک اټومي بمباري وشي نو هلته ورشي. دا هم باید وویل شي چې هغه هم د خندا وړ وه، ځکه هغه د ځمکې لاندې کوټه هم هیڅ کوم کار نشي کولی، مګر دا چې د انفجار له ځایه ډېر واټن ولري. اوس له سړې جګړې راووځو، په اوسني وخت کې له هغه وخته 80 کاله تېر شوي، خو لا هم ډېر خلک له اټومي بریدونو ویره لري، ځکه په نړۍ کې کړکېچ شته. آیا اوس په اټومي بریدونو کې انسان ځان ژغورلی شي؟ باید منډه وکړو او د میز لاندې ولاړ شو، که د دروازې په چوکاټ کې ودرېږو څه باید وکړو؟ تر ټولو مهم شی د اټومي برید پر مهال بخت دی. مثلا که پر یوه نسبتا لوی ښار برید وشي څه کېدای شي؟ باید پوه شو چې د نن ورځې اټومي بمونه د عملیاتو شاوخوا 500 متره شعاع لري، یعنې یوه دایره چې قطر 1 کیلومتر وي په بشپړه توګه تخلیل او له منځه وړي. د بخت خبره مو ځکه وکړه چې که څوک د دې 1 کیلومتر دایرې دننه وي هیڅ د ژوندي پاتې کېدو احتمال نه لري. د دې 1 کیلومتر دننه نه یوازې ژوندي پاتې کېدل ناشوني دي، بلکې حتی جنازه یې هم پاتې کېږي نه، ځکه د بدن هډوکي هم د هغه نه منونکي تودوخې او انفجار له امله په ګاز بدلیږي. که ویډیو مو تر دې ځایه کتلي وي نو زموږ د لا زیاتو هڅو د ملاتړ لپاره مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپل ارزښتناک نظر په کمنټ کې راسره شریک کړئ. اوس له 1 کیلومتر وروسته څه کېږي؟ آیا هر څه خوندي دي؟ نه، هیڅ هم خوندي نه دي. تودوخه او د تخریب ځواک یو څه راکمیږي، خو بیا هم ډېر زیان رسوي. د اټومي بم ځواک داسې ویشل شوی دی: 50% ځواک د انفجار دی. انفجار هوا په زور شاوخواته غورځوي. همدا ده چې وینه باد داسې حرکت کوي چې هیڅ شی مخه نشي نیولی، هر څه هواروي او مخکې ځي. د اټومي بم ډیری تخریب همدا باد کوي. ښه، دا د اټومي بم 50% ځواک و. پاتې 50% څه دی؟ د دې 50% څخه 15% هغه حرارتي ځواک دی چې رامنځته کېږي. پوهېږئ څومره تودوخه ده؟ له 1000 درجې سانتیګراد پورته، نه زه پورته، له 50,000 درجې سانتیګراد پورته، نه زه پورته، له 100,000 درجې سانتیګراد پورته. ښایي باور ونه کړئ، 100 میلیونه درجې سانتیګراد تودوخه، یعنې څه نه سوځوي بلکې ورکېږي. ښه، لا هم 15% پاتې دی. هغه څه دی؟ هغه د راډیو اکټیف وړانګې دي. نه له هغه 50% باد څخه چې د انفجار له امله رامنځته کېږي تښتېدلی شو، او نه له هغه 15% لیوني کوونکي تودوخې څخه.
خو له دې 15% راډیواکټیف وړانګو څخه کیدای شي انسان روغ ژوندی ووځي. نو یوازې هغه وخت په اټومي انفجار کې ژوندي پاتې کیدای شو چې د انفجار له مرکز څخه واټن ولرو څو مخکې له دې چې راډیواکټیف وړانګې درته ورسیږي وتښتو. د قبرس د نیکوزیا پوهنتون د اټومي بم د اغیزو په اړه یو لړ څېړنې ترسره کړي. هغوی غوښتل پوه شي چې د اټومي بم د 1 کیلومتر محدودې دننه په هماغه ځای کې چې موږ وویل ژوندي پاتې کېدل ناشوني دي، آیا کیدای شي داسې څه وشي چې ژوندي پاتې شو. هغوی په کمپیوټر کې د اټومي بم یوه کمپیوټري ازموینه وکړه، هغه هم پر داسې یو ودانۍ چې د اټومي بم څپه د لومړۍ خونې له کړکۍ دې ودانۍ ته ننوځي، ځکه انفجار د هماغې خوا شوی. اوس تاسو په آن له دې خونو څخه کومه یوه تر ټولو خوندي وه؟ یعنې په کومه خونه کې باید ودرېږو څو ژوندي پاتې شو؟ د نیکوزیا پوهنتون کمپیوټري ازموینې وښودله چې په دې ودانۍ کې تیاره سره رنګونه د ډېر فشار او تودوخې نښه ده. هر څومره چې سور رنګ روښانه کېږي، نارنجي او بیا ژیړ کېږي، انفجار ځواک هم کمیږي تر دې چې فیروزه‌ایي او آبي سیمو ته رسېږي چې بیا خوندي دي. دې کمپیوټري ازموینې وښوده چې د دې ودانۍ تر ټولو خوندي ځای د ښي اړخ د لومړۍ خونې په کونج کې دی، هلته چې تیاره آبي رنګ دی.